د مهاتما ګاندي لنډه پیژندنه او د هغه څو ویناوې. موهنداس کارامچاند ګاندي د 1869 کال د اکتوبر په 2 د هندوستان په ګجرات کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې. ګاندي د هندیانو سیاسي او معنوي مشر و چې د هندوستان ملت یې د ازادۍ په اخیستو کې رهبري کړ. هغه په ټول ژوند کې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره هر ډول ظلم، خشونت او ترور نه منه او ترې کرکه یې لرله. ګاندي په لندن کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړي. په هند کې د ملت پلار په نامه شهرت لري. نوموړی په کال 1948 کې د جنورۍ د میاشتې په 13 نیټه د 78 کلونو په عمر په نوي ډهلي کې د یو کس له لوري ووژل شو. دا هم د ګاندي څو لنډې ویناوې. دا مو په یاد وي چې زه کولی شم چې ښه، بد، خائن، وفاداره، پرېښته صفته یا شیطان صفته واوسم. زه کولی شم چې تا سره مینه ولرم او له تا څخه کرکه ولرم. زه کولی شم چې غلی پاتې شم یا نادانه او پوه واوسم، ځکه یو انسان یم او دا انساني صفتونه دي. او ته هم په یاد ولره، زه باید هغسې ونه اوسم چې ته یې غواړې. زه یم او ته یې. د انسانانو وړتیا د هغوی د ژوندانه کیفیت ټاکي، نه هیلې. زه په دې باور نه لرم څه چې ته غواړې هغسې واوسم، او ته هم کولی شي پرېکړه وکړې چې ما غواړې او که نه، خو دا پرېکړه نشي کولی چې زما څخه څه وغواړې. ته کولی شي چې مینه راسره ولرې، څه ډول چې یم او زه هم. کولی شي پرته له کوم دلیله زما څخه کرکه ولرې او زه هم، ځکه موږ دواړه انسانان یو. نړۍ د انسانانو څخه ډکه ده، نو دا نړۍ کولی شي چې هره شیبه د نوي احساس خاونده شي. ته نشي کولی زما لپاره قضاوت ته کښېنې او فرمان صادر کړې، او زه هم. قضاوت، پرېکړه کول او د فرمان صادرول د الله تعالی کار دی. ملګري مې په همدې بڼه پیدا کوي او ستایي مې. کینه لرونکي له ما څخه کرکه لري، خو بیا مې هم ستایي. دښمنانو مې زما ورکېدو ته ملا تړلې او همدارنګه ستایي مې هم، ځکه که زه د ستایلو وړ ونه اوسم، نو نه به ملګری ولرم، نه کینه لرونکی، نه سیال او نه دښمن. زه د ستاینې وړ یم او ته هم. دا دې په یاد وي، که د سترګې په دې لیکنې ولګېدې نو په یاد راوله، د هغه چا سره چې هره ورځ ګوري، خبرې اترې ورسره کوي، ټول انسانان دي او د یو انسان ځانګړنې لري په متفاوته نقابونو سره، خو ټول جایز الخطا. که انسانان دې د نقابونو شاته متفاوته ولیدل، نو د باهوشه انسان نوم پر ځان کېږده.